هغه مسلمانان ورونه چې دا وس او توان الله ورکړی چې په خپل ژوند کې په حرم کې یعنی بیت الله شریف کې عبادت وکړي، منځ وکړي، دا فرصت دې د لاسه نه ورکوي. ځکه یو منځ په بیت الله شریف کې مشهور حدیث دی، اکثر مسلمانانو ته معلوم وي، دا په 1 لک باندې حسابېږي. لکه تا چې 1 لک منځونه کړي، 1 لک، سبحان الله. یعنی یو منځ یې وکړو، دا د څو کالو سبز جوړېږي. یو منځ چې دی وکړو، مثال په طور د ماسپښین منځ یې پکې وکړو، لکه تا چې 55 کاله 6 میاشتې او 20 ورځې دا منځ کړی. اوس که تا یوه ورځ منځ یعنې 5 وخته منځونه دې پکې وکړل، یوه ورځ کې 1 ورځ منځونه دې پکې وکړل، یا د یو منځ پکې 5 ټیمه وکړو، دا څو کاله سره برابرېږي؟ 270 کاله 9 میاشتې 10 شپې ورځې دې سره برابرېږي. الله اکبر! دا څومره عظیم ثواب دی د الله جل جلاله مهرباني او فضل په موږ او تاسو باندې. نو بیا خاص کر هغه ورونه مسلمانان چې دلته سعودي کې کار ته راغلي وي، هر څه دپاره چې راغلي وي، وسم وي، هم به عمره کوئ او هم به دا ثواب تاسو ګټئ. دا سوچ کوئ چې یوه ورځ دې وکړو لکه 270 کاله او 9 میاشتې او 10 شپې، دومره ته په دنیا کې پاتې شوی دا منځونه دي کلي. او دا که چا 2 ورځې وکړو، بیا پسې حساب ورکوه، چا 3 ورځې، چا 4 ورځې، عزتمنده ډېر زیات ثواب لري. همدغه رنګې کوم ورونه چې حجونو عمرو ته راغلي، دا ثواب ځان ته هغه محسوس کړي، خوشحاله به شي. کوم چې نه وي راغلي، هم کوشش دې کوي د الله نه یې دعاګانې وغواړي، الله ورته دا فرصت هغه ورکړي. او هر څه د الله په لاس کې دي، د الله بیت الله دی، د الله کور دی، او بل راولي تا به هم راولي. د الله نه ناامیدي مه کوه، ډېر عظیم ثواب دی، د الله مهرباني ده. تاسو سوچ وکئ، حساب ورته خپله وکئ، نو زړه به هم خوشحاله شي. که څو ورځې هم وکړل، کې د 1000 نه هم د زیاتو کالو ثواب په دې کې راځي.